د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د لزومدید او په چارو کې د لاندې سمون په اساس د هلمند ولایت د اومي امنیتي حوزې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې امیر حاجي زړګي شفیع صاحب د ترافیکو مدیریت د تنظیم د امیر په توګه او د ترافیکو مدیریت مخکنی د تنظیم امیر ملا عبدالرؤف حاجي رهبر د اومي امنیتي حوزې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د امیر په توګه وټاکل شو. دواړو مسؤلینو د یو لړ مراسمو پر مهال رسما په خپلو دندو پیل وکړ چې د معرفت پر مهال د امنیه قومندانۍ د کورني امنیت مدیر حاجي منصور یار صاحب، د امنیتي چارو معاونیت د پلان مدیر حاجي طلحه صاحب، د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر حاجي طایب صاحب، د ناوی ولسوالۍ امنیه قومندان حافظ شریف صاحب، د مطبوعاتو امیر مهاجر صاحب او یو شمېر نور مسؤلین حضور درلود. د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي یادو مسؤلینو تغییر او تبدیل د نظام اصل یاد کړ او زیاته کړه چې موږ ته دا مهمه نه ده چې په کوم موقف کې یو او په کومه سیمه کې یو، مهمه دا ده چې د اسلامي اصول په رڼا کې په پوره اطاعت سره خپل ولسونو ته خدمت ترسره کړو. په وروستیو کې دواړو مسؤلینو د خدمت پر چوکۍ کښېنول سو او د لا ښه خدمت کولو دعا ورته وسوه.